اوس د دې نه وروسته چې کوم مخارج راځي د دغو مخارجو تعلق د غاښونو سره دی. د دې وجې نه اول د غاښونو نومونه پیژندل لازمي دي ځکه چې تعلق ورسره د مخارجو دی. عام طور سره د انسانانو په خوله کې 22 غاښونه وي او کم از کم 28 او زیات تر زیات 16 پورې دا امکانات شته. 14 په بره جامه کې او 14 په لاندې جامه کې. نو مخامخ څلورو غاښونو ته ثنایا وایي چې بره کم 2 غټ غاښونه دي او د دې غټو غاښونو مخامخ لاندې کم 2 غاښونه دي دې څلور ته ثنایا وایي. بیا پاس دو ته ثنایا علیا وایي او لاندې دو ته ثنایا سفلا وایي. دا سفلا او علیا قید دا د هر یو سره کېږي. پاس جامه کې څومره غاښونه دي هغه علیا دي او چې لاندې جامه کې څومره دا سفلا دي. خو صرف د ثنایا سفلا سره د دې دوه غاښونو سره دا قید موږ ځکه لګوو چې په لاندې جامه کې څومره غاښونه دي د دې غاښونو تعلق د مخارجو سره نشته سوا د دو ثنایا سفلا نه. د دې ثنایا سفلا په خوا کې د هر طرف نه چې یو غاښ راوالی دې ته رباعیات وایي. ښي طرف نه یو او ګس طرف نه یو او لاندې جامې نه یو په جامې نه یو د هر طرف نه چې یو راوالی نو څه وایي رباعیات چې دې ته قواطع هم وایي. خلک یې کله تار مارکټ کوي. د دې په خوا کې څلور نور غاښونه په همدې ترتیب چې د هر طرف نه یو راواخلي او پاس او لاندې نو دې ته انیاب وایي او دې انیابو ته کواسر هم وایي. کواسر کسر ماتوار د خلک په غوز موز بادام ماتوي. د دې په خوا کې څلور غاښونه د هر سیډ نه چې یو راوالی ښي طرف چپ طرف لاندې پاس جامې نه دې ته ضواحک وایي. زه خندا ته وایي نو سړی چې داسې وخاندي معمولي غوندې نو دغه ځای پورې دا خوله دې کلاو کېږي کلاو پاتې کېږي او چې بیا قهقه یې خو بیا څه ښکاري ډېره کولاویږي نو دومره ډېره قهقه هغه په کار نه وي. نو خبر مې دا کوله چې دې څلور غاښونه څه وایي ضواحک ورته وایي. د ضواحکو په خوا کې 12 غاښونه د هر طرف نه چې درې راوالی پاس جامې نه درې ښي طرف او لاندې جامې نه درې ګس طرف او دغه ترتیب سره دې 12 غاښونه ته څه وایي طواحن. طواحن ورته د جرندې والا غاښونه ورته وایي. دې سره خلک شیز میده کوي په دې ته چې ورولي نو بس دا د میده کوي او برابروي. بیا آخر کې 4 غاښونه نور دي د هر سیډ نه چې آخر نه یو راوالی دې ته نواجذ وایي چې دا نواجذ دې ته د عقل غاښونه هم وایي. دا وروسته 20 کال وروسته یا 10 کال وروسته ځینو خلکو راځي. نو په دې ترتیب سره دا غاښونه 22 برابر شو. خو دا غاښونه اوس بیا په 2 قسمه دي. یو هغه غاښونه دي چې هغه باندې خاص اطلاق د اسنانو کېږي چې ثنایا رباعیات او انیاب دې 12 غاښونو ته خاص اسنان وایي. او طواحن نواجذ دې 20 غاښو ته اضراس وایي. نو دا غاښونه چې دي دا یو شاعر په شعر کې راجمع کړي داسې وایي ثنایا رباعی څلور دي هم انیاب او ضواحک څلور دي. طواحن غاښونه 12 پوره شمار کړه نواجذ په آخر کې بیا 4 دي. دا د 12 غاښونو شعر شو. اوس دا اضرار چې جمع شوي دي نو دا بیل جمع شي وایي ضواحک طواحن غاښونه شمار کړه. ضواحک 4 دي طواحن 12 نو شمار شو او نواجذ 4 دي. نو ضواحک طواحن غاښونه شمار کړه شو شل غاښه اضراس کو فکر وکړي. دې لپاره د غاښونو تعارف د دې نه بعد ان شاء الله هغه مخارج بیانېږي چې د هغې تعلق د غاښونو سره دی.